د ژوند تر سختو کارونو او سترو کارونو څخه هغه د اهدافو تعیینول دی او د اهدافو څرګندول دی چې په ژوند کې زه څه غواړم باید وکړم، کم اولیتونه زما دي، ژوند زړه مې څه غواړي، ارمان مې څه شی ته، په خوبونو کې مې څه شی وي. همیشه د ژوند تر ډیرو سختو کارو چې دي هغه د اهدافو څرګندول دي. چې په تېره ویډیو کې موږ تاسو ته ډېره حده پورې د اهدافو څرګندولو په هکله باندې خبرې وکړې. اوس به بیا هم د اهدافو څرګندولو په برخه کې او څنګه هغوی ته رسېدلو په برخه کې به لږ تاسو سره خبرې وکړو. موږ مخکې وویل چې که موږ کله نامعلوم یو چې څه باید وکړو، ژوند څه دپاره ده، زما هدف د څه دپاره ده په دې نړۍ کې، او څنګه خپل هدف څرګند کړم. سړی ورک وي کله ناکله په دې کې چې څه وکړم یار، زه دا ګنګس یو حالت کې سړی وي، نو څه باید سړی وکړي؟ دی د ځان په باره کې ځان ته د وخت ورکړي، له ځان سره د فکر وکړي چې زما څه شی ډېر خوښېږي، او که په دې نه پوهېږي چې زما هېڅ شی نه خوښېږي، ډېری وخت دی د څه شي په هکله باندې فکر کوي. ډېر کم شي د کم کار کولو په تکل کې دی، یعنې ډېر فکر کوي له خپل ځان سره، چې کله پیاده روان وي، کله ناست وي، کله مجلس کې وي، کله یو شی لیکي، کله چورت وایي، کله ټلیفون کې چا سره غږېږي، یعنې هر څه هغه یو خبره ده چې ته څه کول غواړې، یعنې ستا څه شی ډېر خوښېږي. نو که کله ته پوه شو چې زما دغه کار خوښېږي، هغه که هر کار وي چې ستا خوښېږي، بنان شروع وکړه په هغه کار باندې. چې دا په تېره ویډیو کې موږ خبرې پرې کړې وي. که تاسو غواړئ چې لا پرې پوه شئ، هغه ویډیو به دلته چېرته وي، ویې ګورئ. رابسو نننۍ موضوع ته چې کله اهداف تعیین شو، څنګه کولی شو چې موږ هغه ته ځان ورسوو یا یې زر یعنې لاسته راوړو یو شی. که تاسو غواړئ چې کامیاب او بریالي شخص واوسیږئ، نو په ژوند کې هڅه وکړئ خپل راز د خپل هدف په باره کې پټ وساتئ. له هیڅ چا سره خپل هدف مه شریکوئ، ځکه کیدای شي چې کله دغه هدف ته ونه رسېږي او تا خلکو ته ویلي چې زه غواړم ها وکړم، دا پلان لرم، دا پلان لرم، دا پلان لرم، او هغو ته ونه رسېږي، بیا به نو خلک تا ته د یو پیغور په شکل یا تا ته د یو تانې په شکل به وایي چې یاره تا خو دا ونه سوه کړی، دا دې ویل، دا دې ویل، دا دې ویل. تا د به یو درد په زړه کې پاتې کېږي، یو ارمان به یو مشکل به دې په زړه کې پاتې کېږي. نو بنان هیڅ چا سره مه شریکوه. خلک ولې خپل اهداف شریکوي؟ د دې باعث دا ده چې دی غواړي خلک سپرایز کړي، خلکو ته د ځان د کړنو په اړه باندې ووایي چې معنا زه هم دا کار کوم، یا زه هم په دغه کې ماهر یم، یا اهداف مې دومره لوړ دي. فقط یعنې خلک په دې خاطر خپل هدف له خلکو سره شریک کوي، ګواکې چې لږ تشویق شي، لږ نور خلک دی تشویق، هغه که هر څوک خپلوان وي، پردي وي، ملګري وي، هر څوک کوي، د ده هدف فقط تشویق کول. خو متاسفانه په نړۍ کې تشویقېدا مخکې له یو لاسته راوړنې نشته. نو که غواړئ چې بریالي شئ او خپل هدف هم ټاکلی وي، هېڅ چا سره یې مه شریکوئ تر هغه پورې چې تاسو یې په نتیجه کې دی ته وښیاست. بیا هغه وخت کې ته تشویق هم لاسته راوړی شي او احترام هم لاسته راوړی شي. نو بنان په شروع کې باید ډېر محتاط اوسئ چې خپل هدف چا سره شریک نه کړئ. دوهم، هغه اهداف چې ته غواړې ورته ورسېږې، د هغه په اړه باندې تحقیق شروع کړه، مطالعه شروع کړه، سپړنې شروع کړه، هاخوا دېخوا، دغه مالی بودو په اړه باندې فکر وکړه، دغه د اقتصادي په اړه باندې فکر وکړه چې یاري که زه دغه کار وکړم، د دې مالی څومره ګټه ده ماته، معنوي څومره ګټه ده ماته. یو خو د زړه غوښتنه ده، یعنې د زړه غوښتنه کې که ته غواړې یو جنون ولرې چې زه باید دغه څوک شم او مبارزه ورته کوي، هغه کې طبعا تا ته به مالیات خپله راځي یو وخت کې، تا ته به پیسې خپله راځي یو وخت کې. خو که ته خپله خوبونه تعقیب کړې، خپل افکار ته تعقیب کړې، یعنې دا په دې معنا نه ده نو چې که تا پیسې نه لرلې یا که د تا یو شی زړه غوښت هغه ته ځان ورسوي او خلک تا ته دا وایي چې یاره په دې کې پیسې نشته، دې کې کار نشته، هغه کې حتما پیسې شته، ځکه هغه ستا له زړه نه غواړي، هغه ستا د داخلي یو مجبوریت ته چې هغه کار باید ته وکړې، ځکه هغه نور څوک نشته چې ویې کړي، هغه باید ته وکړې.
نو هغه کار ته ضرورت ده، هغه کار ته اړتیا ده، هغه باید تو وکړي تر څو وکولی شي چې جامعې ته خلکو ته یو نوښت یو خدمت وړاندې شي. درېیمه خبره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د خلکو په خبرو پسې مه ګرځه چې د تا په اړه باندې کوي، د تا د کار په اړه باندې کوي، د تا د ارمانونو په اړه باندې کوي، د تا د شخصیت په اړه باندې کوي چې ګواکې دی کار نشي کولی یا دی په اصطلاح صحیح کاریګر نه دی یا مثلا دی فقط خبرې کوي. د خلکو په خبرو پسې مه ګرځه. هڅه وکړه خپل خوبونه تعقیب کړئ. ټولو ته وایه چې صحیح ده، ته سم وایه. نو کله که ته د خلکو په خبرو پسې ګرځې خپله لاره به درنه پاته وي، خپل کارونه به درنه پاته وي، خپلې موخې به درنه پاته وي. او د خلکو خبرې داسې دي چې سړی تخریبوي. دا نه چې کېدای چې تا د باندې تخریب نه کړي خو زړه کې تخریبوي چې ته یو سړي اوس ولې داسې وویل، خو زه دلته لګیا یم کار کوم، نو په یوه ورځ خو څه نه کېږي، په 2 ورځو نه، په یو کال څه نه کېږي. نو د خلکو د خبرو په قصه کې به نه کېږي. حتی که په تاسو پسې منفي تبلیغات هم کول، ته پوهېږي چې زه باید څه وکړم، خپل موخې ته څه وکړم، خپل لارې ته څه وکړم. نو بنا هیڅ څه کې به یې نه کېږي. حسبنا الله ونعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصير. الله پاک موږ ټولو لپاره کافي او شافي ده. السلام علیکم. تر بلې ویډیو پورې خدای پامان.